بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ او تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. موږ او تاسې د ځمکې په سر ډېر زیات حیوانات، نباتات د مختلفو سیستمونو سره لیدلی دي. ولی تاسو کله د بحري یا سمندري حیواناتو په اړوند فکر کړی چې هغوی څرنګه سیستمونه لري، څرنګه خواړه او اکسیجن په لاس راوړي او څرنګه دفاعي سیستمونه لري؟ دا ځل ما ستاسو لپاره یو ډېر په زړه پورې پروګرام د بحري حیواناتو په اړوند راوړی دی. راځئ چې یو ځای سره وګورو. د الله تعالی جوړ کړي سیستمونه په سمندري حیواناتو کې په مختلف ډول ژوندي شیان د ځمکې په سر ژوند کوي. په میلیونونو الوتونکي، خزندې، حشرات او نباتات په دې نړۍ کې یو ځای سره ژوند کوي. د دومره ژوندو شیانو لپاره چې په یو وخت کې یو ځای سره ژوند وکړي یو ډېر مساویانه سیستم ته اړتیا ده. لکه د ځمکې فاصله د لمر څخه، د ځمکې مخ د لمر سره مخامخ کېدل، د ځمکې سرعت چې د لمر څخه ګرځي، د کومو موادونو نه چې اتموسفیر جوړ شوی، او اوبه چې د ځمکې 3 برخې نیولې دي. سمندرونو چې د ځمکې ډیره برخه یې نیولې ده د ځمکې لپاره ډیر مهم رول لوبوي. ډیر شیان په اتموسفیر کې د سمندرونو په وجه ممکن کیږي، لکه باران، بادونو جوړیدل او کلایمټ. د دې سره سره سمندرونه په میلیونونو ژوندو شیانو لپاره کور دی او هغوی ته یې پناه ورکړې ده. په سلونو متره لاندې په سمندر کې هم ژوندي شیان وجود لري. د سمندر په تل کې دا ښایستهوالی او د خاص سیستمونو سره جوړ شوي دا ژوندي شیان د الله تعالی قدرت او بېشانه علم موږ ته ښکاره کوي. د کبانو نه تر سمندري نباتاتو پورې، د پوښ لرونکي حیواناتو څخه تر غټ نهنګانو پورې، د دولفینانو نه تر پلنټنز پورې دا ټول ژوندي شیان د الله تعالی په حکم سره په سمندرونو کې ژوند کوي. په دې فلم کې به زه تاسو ته یوازې یو څو مثاله د ژوندو شیانو نه چې په سمندرونو کې اوسیږي در وښایم. په دې څو مثالو کې به تاسو ووینئ چې څرنګه دا ژوندي شیان اکسیجن او خواړه په لاس راوړي. او د هغوی د بدن د جوړښت نه تر چیرې چې هغوی اوسیږي
د دې هر څه نه ښکاره معلومیږي چې دا حیوانات د سمندر د اوبو او حالاتو په مطابق جوړ شوي دي، ځکه چې د هغوی خالق د سمندر خالق هم دی او دغه خالق الله تعالی دی او هغه په هر شي چې د ځمکې په سر او یا په سمندر کې دی علم لري. دفاعي چلونه په کوم ماحول کې چې سمندري حیوانات ژوند کوي د خوراک ډیر امکانات وي، ولې دا خطر هم موجود وي چې خپله د نورو حیواناتو لخوا هم ښکار شي. د دې له خاطره الله تعالی هغوی ته دفاعي سیستمونه ورکړي دي. دفاعي سیستمونه د سمندري حیواناتو لپاره ډیر ضروری دي. د دې حیواناتو د ښکار کولو او دفاع کولو سیستمونه ډیر په زړه پورې دي. د دې سره چې هغوی نه اعصاب او نه عقل لري، ولې بیا هم د خپل ځان نه ډیر هوښیار او حیران کوونکي عملونه ښایي. ځینې د ځان د ساتلو لپاره د بل ژوندي شي شکل ځان ته نیسي او ځینې د زهر لرونکي حیواناتو علامتونه په ځان کې ښکاره کوي او ځینې ځان داسې پټوي چې د خپل خوا او شا ماحول رنګ او شکل ځان ته نیسي او دې سیستم ته کیموفلاژ وایي. او دا سیستم د سمندر ډیر حیوانات د ځان د ساتلو او ښکار کولو لپاره استعمالوي. مننه د الله تعالی څخه چې کیموفلاژ سیستم یې دوی ته ورکړی او کبان کولی شي ځان په شو کې لا درکه کړي. د دې حیواناتو جسمونه د هغه ماحول سره چې پکې اوسیږي ډیر زیات مشابهت لري او دا آسانه نه چې وپیژندل شي چې دا حیوان دی او که بوټی دی. یو د دې سمندري حیواناتو څخه چې په دې ډول ځان ساتي سکورپیان کب دی. مننه د الله تعالی څخه چې داسې سیستم یې ورکړی چې دا کب د نورو غټو کبانو ښکار کیږي نه او دا سیستم د ښکار کولو لپاره هم ډیر ښه دی ځکه چې واړه میان او خزندې دا نه ویني او دای په اسانۍ کولی شي ښکار کړي. بېشکه چې سکورپین کب د دا ډول حیواناتو ښه مثال دی. دا کب د سمندر په تل کې اوسیږي او همیشه تیاري چې خپل ځان وژغوري د خطرو نه. او په شګو کې هم خپل ځان پټوي تر څو چاته ښکاره نشي او رښتیا دا ډیره مشکلي چې هغه وپیژندل شي. یو بل حیوان چې په همدې ډول ځان پټوي کړب دی. کله چې کړب خطره محسوس کړي نو په شګو کې ننوځي او تر هغه وخته پورې هلته دننه وي تر څو چې خطره تیره شي. ولې هغه خپلې سترګې چې د همدې لپاره جوړې شوي دي د شګو نه بیرون ساتي تر څو د بیرون د حالاتو نه باخبره اوسي.
یو بل حیوان چې همداسې خاصیت لري د فاونډر کب په نامه یادیږي. دا کب د سمندر په تل کې اوسیږي، ولې په زړه پورې خو دا ده چې دا کب خپل د بدن رنګ د سمندر د تل د رنګ سره ډیر ژر بدلوي. د دې د رنګ بدلول په دومره چټکۍ سره حیران کوونکی دی. دا د سمندر د تل حیوانات په همدې ډول جوړ شوي دي چې وکړی شي خپل رنګ، ټیشوګان او حتی خپل سترګې هم بدلې کړي. د دوی سترګې همیشه بحري، حتی که د هغوی نور ټول جسم د شګو لاندې هم وي، تر څو وکولی شي خپل چاپیریال کنټرول کړي. دا کب د کټل په نامه یادیږي. دا په چټکۍ سره رنګ بدلولو کې ډیر تکړه دی. د رنګ بدلول په صحیح وخت کې د دې حیواناتو دفاعي سیستم ښایي. بې د کوم شکه څخه چې دا کبان اعصاب او عقل نه لري چې خپل رنګ په داسې دوامداره ډول بدل کړي. پس څرنګه دا سیستمونه په دې حیواناتو کې پیدا شوي؟ معلوم داره ده چې دا کبان چې نه اعصاب لري او نه عقل لري، دا حیران کوونکي سیستمونه خپله نشي جوړولی او تصادف ډول باندې هم نشي جوړېدی. بېشک چې د دې معجزاتو جوړونکی الله تعالی دی چې هر څه یې پیدا کړي دي او دا حیوانات یې د دې دفاعي سیستم سره پیدا کړي دي. د شکل بدلول. ځینې سمندري حیوانات بل ډول دفاعي سیستمونه لري. د مثال په توګه دا حیوان عملي ډول باندې ځان د پوښ لاندې پټوي کله چې ګرځي. یا دا کوچنی کب چې ښه لامبو وهونکی نه دی او په چټکۍ سره د خطرې په وخت کې حرکت نشي کولی، ولی بیا هم د یو ډیر په زړه پورې دفاعي سیستم سره جوړ شوی. کله چې دښمن پرې حمله وکړي نو دا ځان پړسوي او د دښمن دپاره د داسې یو شي خوړل مشکله ده، نو ځکه ایسته یې پرېږدي. او دا کب هم ځان هماغه شان پړسوي او دا په خپل شا باندې غشې هم لري چې هغه هم نیغي ودرېږي او د خپل جسامت څخه ډیر غټ ښکاري.
نو هیڅ حیوان زړه نه ښه کوي چې په هغې باندې حمله وکړي. که موږ او تاسې په غور سره دې په زړه پورې دفاعي سیستمونو ته وګورو نو معلومه به شي چې الله تعالی دا په ډېر یو ښه پلان او ډیزاین سره جوړ کړي دي. د دې کبانو دفاعي سیستم د همدې لپاره جوړ شوی چې د دښمن نه ځان وژغوري. دا حیوانات چې هیڅ ډول اعصاب او عقل نه لري نشي کولی داسې یو سیستم په خپل ځان کې خپله جوړ کړي. بېشکه چې دا حیوانات د همدې سیستمونو سره پیدا شوي دي او الله تعالی دوی ته دا سیستمونه د دفاع لپاره ورکړي دي، لکه څنګه چې ټول ژوندي شیانو ته یې دا سیستمونه ورکړي دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړین دي. دا تاسو چې کوم حیوانات تر اوسه ولیدل دا یوازې یو څو مثاله دي د میلیونونو حیواناتو څخه چې الله تعالی پیدا کړي دي. په زرونه نور حیوانات په سمندر کې موجود دي د مختلف دفاعي سیستمونو سره. یو مثال دا حیوان دی چې د منټ شرمپ په نامه یادیږي چې په شګو کې ځان لپاره سوړي وباسي. کله چې شرمپ د ښکار لپاره راوځي نو خپله یوه اسلحه لري چې د ښکار د ټوټې کولو لپاره یې استعمالوي. په دې وخت کې هغه متوجه کیږي چې یو اوپټوپس د هغې لوري ته را روان دی نو داسې راودرېږي لکه اوپټوپس ته چې وایي رانږدې نه شي. که چیرې اوپټوپس لاړ نه شي دا د هغې په سترګو بار بار حمله کوي تر څو هغه حرکت وکړي او لاړ شي. داسې ښکاري چې شرمپ پوهیږي چې سترګې د بدن ډېرې حساسې برخې دي نو ځکه په سترګو باندې حمله کوي. شرمپ هغه وخته پورې حمله کوي تر څو چې اوپټوپس ولاړ شي. او بیا شرمپ کور ته ستنېږي. یو بل دفاعي سیستم چې په سمندري حیواناتو کې موږ ولیده هغه مصنوعي سترګې دي. ځینې کبان په خپل لکۍ کې د سترګو نښان لري. دې سترګو سره هغوی د خپلې اندازې څخه لوی ښکاري. او بله دا چې د دښمن پام لکۍ خواته ځي د سر په ځای او کپ ته موقع پیدا کیږي چې ځان د دښمن څخه خلاص کړي او وتښتي. اصلي سترګې هم په یو تور خط باندې پوښول شوي. ښکاره ده چې داسې یو حیران کوونکی جوړښت تصادفاً منځته نه راځي بلکې دا سیستم د دې حیوان د دفاع لپاره جوړ شوی دی. په دې کب کې د سر او لکۍ ترمنځ فرق کول ستونزمن دی او د ټولو نه په زړه پورې خبره خو دا ده چې کوم ځای کې چې دا کب څریږي هغه یو نبات نه دی بلکې یو ژوندی حیوان دی چې د سمندري آس په نامه یادیږي. دا کبان په داسې ځای کې اوسیږي چې نور کبان نشي کولی هغوی ښکار کړي. دا نبات چې کبان پکې اوسیږي ډېر یو زهري مواد لري چې هر شی ورسره لګیږي نو هغه د منځ نه وړي. ولې دا زهر دې کبانو ته هیڅ ډول ضرر نشي رسولی ځکه چې د دې کبانو په بدن کې یو خاص قسم مواد دي او کله چې کب دې نبات ته نږدې کیږي نو دغه مواد د بدن نه د کب پوستکي ته راځي او کله چې پوستکی د نبات سره تماس کوي نو د نبات زهري اثر د منځ نه ځي.
دا ویل چې دې حیواناتو خپله دا سیستمونه ځانونو لپاره جوړ کړي دي او یا دا چې تصادفاً دا سیستمونه پکې راغلي دي د عقل نه وړاندې خبرې دي. د دې حیواناتو نسل د همدې سیستمونو په دولت چې الله تعالی ورکړي دي باقی دي. پس شکر دی د الله تعالی څخه د دې سیستمونو لپاره. د دې په اړوند الله تعالی په قرآن کې موږ ته فرمایي سوره سبا 40 سوره 21 آیت او ستا رب د هر چیز نگران دی. د بدن د پاکولو سیستم ځینې سمندري حیوانات باید تل ځان پاک کړي د میکروبونو نه او د هغه شیانو نه چې د هغوی ځان باندې راټوکېږي. ولې داسې هیڅ کوم سیستم د هغوی په بدن کې نشته چې دا کار ترسره کړي. ولې د دې کار ترسره کولو لپاره هغوی د نورو حیواناتو نه مرسته اخلي. یوه ډله حیوانات چې په ډېر اسانۍ سره ښکار کیږي د غټو حیواناتو دا کار کوي او د هغوی د بدن څخه دا ضرري مواد خوري. دواړه خواوې د دې کار نه ګټه اخلي. یوې ډلې ته خواړه پیدا کیږي او بلې ډلې نه ضرري شیان یا میکروبونه لرې کیږي. حتی غټ حیوانات لکه نهنګان هم په همدې ډول باید پاک شي. هغوی دې کوچنیو خزندو ته اجازه ورکوي چې د هغوی خواته په آزادانه توګه وګرځي او حتی د هغوی د خولې منځ ته هم ننوځي. دا کوچنۍ خزندې په ډېر زړورتوب د هغوی خواته راځي او پوهیږي چې هغوی ته هیڅ ډول خطر نشته. دا کوچني کبان د دې غټ خالداره کب پاکاري کوي او دا خالداره کب کوښښ کوي چې ډیر ځان ونه ښوروي ترڅو دا کوچني کبان ډار نشي. او اجازه ورکوي ترڅو هغوی خپل کار خلاص کړي. داسې ښکاري چې د هغو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی. په دې ډول د خالداره کب بدن پاکیږي چې په بل هیڅ ډول امکان نه لري. زیاتره د دې کبانو نه د تیږو او د نباتاتو لاندې چې د سمندر په تل کې وي ژوند کوي. ولې د هغوی خواړه په کافي اندازه په دې ځایانو کې نه پیدا کیږي. بلکې څنګه چې موږ وینو دا کبان د سنګپشت د شانه هم خپل خوراک لاسته راوړي او په دې ډول د سنګپشت د شانه مضر شیان هم لرې کیږي. سنګپوش چې د دې کبانو سره یو ځای لامبو وهي دا کبان ځان ته را دعوت کوي او هغوی باندې هغه کار کوي چې خپله نشي کولی.
دا کب خپله خوله هم بیرته ساتي تر څو د کوچنیو خزندو کار اسانه شي. دا کوچنۍ خزندې حتی د کب حساس ځایانو باندې هم ګرځي او ضروري شیان خوري. دا سمندري حیوانات په دې نه پوهیږي چې د هغوی په ځان باندې داسې میکروبونه او شیان موجود دي چې د هغوی ژوند ته خطرناک دي، او که خبر همي نو څه پوهیږي چې څرنګه باید ځان ترې پاک کړي. ولی کله چې هغوی دې کار ته اړتیا پیدا کړي هماغه کوچني کبانو ته ورځي یو خاص ځای ته. داسې ښکاري لکه دې دوه حیواناتو ترمنځ په یو خاص ځای کې ملاقات وي. کله ناکله دا غټ کبان د رنګ بدلولو سره دا کوچني کبان ځان خواته رابولي. که لږ په غور سره فکر وکړئ نو دا یو اسانه کار نه دی چې دا حیوانات یې په دومره سادګۍ سره کوي. دا ډیره یوه حیران کوونکې مسله ده چې څرنګه دا دوه حیوانات یو بل سره داسې برخورد کوي. دا ځکه چې الله تعالی په خپل علم سره دا حیوانات په همدې ډول جوړ کړي دي لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي. سوره بقره 2 سوره 114 آیت. بلکې څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي هم د هغه دي، ټول د هغې حکم منونکي دي. په سمندر کې دا رڼا د ډیرو خلکو لپاره نا آشنا ده، او دا یوه ښه موقع ده د هغه خلکو لپاره چې فکر او غور کوي. الله تعالی خپل علم او قدرت موږ ته په دې ژوندو شیانو کې راښایي. د ایولیوشن غلط فهمیانې. د ایولیوشن تیوري په 19مه پیړۍ کې د یو طبیعت شناس چې ډاروین نومیده مخکې شوه. او د هغې د تیوري په مطابق هر ژوندی شی تصادفاً پیدا شوی دی. که موږ دا حیوانات او د هغوی سیستمونه په غور سره مطالعه کړو نو معلومه به شي چې د ډاروین تیوري څومره غلطه او احمقانه ده. په دوه وجوهاتو. اوله وجه د ژوندو شیانو په بدن کې داسې مغلق سیستمونه او برخې وجود لري چې دا ناممکنه ده چې په وار وار یا برخې په برخې جوړ شوي وي. دا سیستمونه او برخې ښایي چې دا ژوندي شیان یو ځلې په مکمل ډول جوړ شوي دي. دا حیوانات چې تاسو په دې فلم کې ولیدل یو ثبوت دی د دې خبرې.
د کرب د سترګو جوړښت په دې ډول چې کولی شي خپل چاپیریال په هغه حالت کې چې د شګو لاندې هم پټ وي ویني. اوپټپس داسې حجرې لري چې کولی شي د خپل چاپیریال په مطابق ځان جوړ کړي په ډېر چټکۍ سره. کبان چې د خپلو جعلي سترګو سره خپل دښمن غولوي او داسې نور حیوانات په زرونو نورو سیستمونو سره یو خاص پلان او ډیزاین ته اړتیا لري او نشو کولی دې ته یوازې یو تصادف ووایو. دویمه وجه، کله چې هډوکي او داسې نور مواد د پخواني حیواناتو پیدا او مطالعه شو نو معلومه شوه چې ډېر حیوانات سمدستي ډول باندې پیدا شوي دي او په کوم ډول چې هغوی په زرونه کاله مخکې جوړښت درلوده اوسني حیوانات هم په هماغه ډول موجود دي او هیڅ کوم شی پکې زیات یا کم شوي نه دي، برخلاف د ایولیوشن تیوري. ایولیوشن تیوري وایي چې د اوسني او پخواني حیواناتو ترمنځ باید یو بل قسم حیوان هم وجود ولري، ولې داسې هیڅ کوم ثبوت وجود نه لري. په ایولیوشن تیوري کې د سمندر حیوانات هم شامل دي. ثبوتونه ښایي چې کبان په سمدستي توګه پیدا شوي دي او په هماغه ډیزاین جوړ شوي وو په کوم ډیزاین چې فعلا موجود دي. د هغه وخت کبان د اوسني کبان سره هیڅ کوم توپیر نه لري. جول ټاډ یو ایولیوشنست دی چې خپل کتاب کې یو سوال لیکلی او وایي چې هغه نشي کولی خپل دې سوال ته ځواب ورکړي. دا سوال د بوني کبانو په هکله دی. هغه لیکي 3 قسمونه د بوني کبانو په یو وخت کې ډېر کلونه مخکې پیدا شوي دي او ډېر فرق سره لري او څرنګه دومره کلک صلاح خپلې مخې ته لري پس څرنګه دا پیدا شوي دي. او څرنګه په دومره قسمونو تقسیم شوي او څرنګه دومره کلکه اسلحه لري او ولې د دې کبانو مخکنی حالت وجود نه لري. سمندري حیوانات پخوانی نسل نه لري ځکه چې هغوی د کوم بل حیوان نه دي پیدا شوي بلکې د اول نه په همدې ډول جوړ شوي دي لکه څنګه چې نن وجود لري. یو بل قسم کبان چې ایولیوشنست حیران کړي وو د رڼا والا کبانو. دا کبان چې رڼا تولیدوي د دفاع، ښکار، افهام او تفهیم لپاره استعمالوي او دا د الله تعالی د علم او قدرت یوه نښه ده. ځینې کبان تقریبا 1500 واټه برېښنا تولیدوي او په سمندر کې څو ډوله حیوانات وجود لري چې رڼا تولیدوي او هغوی جوړښت یو بل څخه توپیر لري. ایولیوشنست نشي کولی د دوی په اړوند څه ووایي. دې برېښنایي کبانو ډاون وهڅاوه چې ډېر او سخت فکر وکړي او مجبور یې کړه چې د څو شیانو په اړوند بیا فکر وکړي. هغه په خپل کتاب کې وایي د برېښنایي کبانو هغه برخه چې رڼا تولیدوي یو بل خاص مشکل پیدا کوي او دا ناممکنه ده چې پوه شو چې دا کبان د کوم مراحلو نه تیر شوي چې دا برخه پکې پیدا شوې ده. دا د رڼا برخه نور هم ډیر مشکلات پیدا کوي، هغه داسې چې یوازې په یو څو ډوله کبانو کې دا برخه وجود لري.
او د هغوی نسل په ډیر زیات اندازه په مختلفو ځایانو کې اوس موجود دي. اصلا د ډاروین تیوري بې معنا ده ځکه چې د سمندر هر حیوان خپل خاص بیولوژیکي سیستمونه لري چې د خپل خالق علم او قدرت ښکاره کوي. یو مثال یې دا کب دی چې د ښکار د نیولو لپاره یو پیپ غوندې په خپل سر باندې لري چې یو خاص ډول مواد ورپورې نښتي وي لکه کب نیونکی چې د تار سر پورې نښلوي. کب دا پیپ خوځوي او کله چې کوچني کبان ورته نږدې شي نو په هغو حمله کوي او خوري. داسې ښکار چې دا کب د هندسې ماسټر دی. دا خپل ښکار د اوبو نه بیرون په نښه کوي او بیا ورته پوره حساب کوي او په اوبو یې ولي او بیا کله چې اوبو ته راوغورځېږي نو خوري. یو بل ډول کب هم موجود دی چې خپل ښکار د بیرون نه نیسي او تقریبا 1 متر خیز ورپسې وهي. هر یو د دې ژوندو شیانو نه موږ ته یو شی ثبوت کوي او هغه دا چې دا هر یو د خالق د علم، قدرت او حکمت یوه نمونه ده. هر یو د جوړښت یوه نمونه ده د حیران کوونکو اعضاو، سیستمونو، د بدن جوړښت او مختلف رنګونو سره. بېشکه چې هر جوړ شوی شی د جوړونکي علمیت او قدرت ښایي. او معجزې د سمندر په منځ کې موږ ته د الله تعالی شتون، د هغې د جوړولو قدرت او ساتلو علم ښایي. چې مالک د سمندرونو، د ځمکې، د آسمانونو او د هر څه دی. دی بحري حیواناتو کې او هغه سیستمونو کې چې هغوی لري د الله تعالی علم او قدرت پکې صاف صاف ښکاري هغه خلکو ته چې علم لري او فکر کوي. زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زه به یو ځل بیا د یو بل په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله. ولې تاسو په یاد ولرئ والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.